السلام علیکم مینوالو د یوټیوب چینل د قصو بابا نه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم نن زموږ سره متل دی زلیخا ښځه وه که سړی و د دې متل قصه داسې ده ویلی شي چې پخوا به په حجرو کې ماسخوتن خلق ناست او تر ډېر ناوخته پورې به یې ګپ شپ لګولو یو نیم تم به پکې کتاب لوستو او قصه به یې کوله باقی نور خلکو په ډیر په غور سره اوریده یو شپه یو سړي د حضرت یوسف علی السلام او بیبي زلیخی قصه شروع کړه دا ډیره اوږده قصه وه اوریدونکو ورته غوږ ایښودی و په خون خون یې اوریدله یو طرف ته یو سړی ناست و چې هغه به هم ورته په توکل او نه کول آخري چې قصه ختمه شوه نو هغه یو سړي کوم چې په توکل او نه کول د قصې د لوستونکي نه تپوس وکړو چې نه دا راته ووایه چې آخر دا زلیخا ښځه وه او که سړی و مینوالو داسې نور هم د متل قصو یا د مشرانو پخوانو خوندورو قصو دپاره زموږ چینل د قصو بابا ضرور سبسکرایب کړئ ډېره مننه